ولس ټي وي یوټیوب چینل درنو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن دوستانو دا یو ځل بیا د ډاکټر انجینر سیف فضل الرحمن سیر پاچا ستاسو په دانه خدمت کې د زاړینو خبرونو سره حاضر شوم. قدرمن دوستانو خو دې چې موږ سره د خبرونو تر پای اوري او ملتیا را سره وکي او زمونږ دغه یوټیوب چینل د سره سبسکرایب بیل آیکن ته ګوته ورولئ او لایکینګ هم وکړئ. دوستانو په فیسبوک کې په نظر راغله نو هم لایک او شیر وکړئ. دوستانو ستاسو لایکونه موږ ته او شیر راکړئ چې نورې ښې خبرونه تاسو ته ترتیب او د دې یوټیوب چینل د لارې تاسو ته په نشر وسو. قدرمن دوستانو ذهنونه مشوش شوي دي نو ذهني تفریح په خاطر باندې موږ کوشش کوو چې ښې خبرونه او چې د وروسته چې ګټه ورسېږي تاسو ته په نشر وسو. نو دوستان راځي چې د خبرونې ته غوږ کېږدو او موږ سره د دې خبرو تر پایه ملتیاګانې وکړئ. د قدرمنو دوستانو دا چې زموږ د پروګرام د پای شیبې دي نور د سره په سټوډیو کې د پاتې کېدو اجازه نه لرو. اوس دنه زه ډاکټر انجینر سیف فضل الرحمن سیار پاچا چې بیا د یوې نوې خبرونې سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم. اجازت غواړم تاسو په لوی بخود کې او مهربان خدای سپارم په مخه مو ښه.